अब निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके महल्ले में घर ले लिया। राज 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 लाची लवंगली वनिया है, राज 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 लाची लवंगली वनिया। मुद पसशना रागले दे रकीबा डिवा बलनन समाए पमजार प्रेदाय ए हमजा चिसरिका देशो लइश्का राशा बस कद दुनिया कारोबार प्रेरा। دا خو واړه د یارانو حسن ژوند دی، دا خو واړه د یارانو حسن ژوند دی کنه مونږ غوندې لاسوک په څه کې شماري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو فاروق جان حسین یم. اول خو ستاسو د مینې د خلوص او د کمنټس د رابطو ډېره زیاته مننه. چېرته مونږ او چېرته ستاسو مینه والله چې ستا لیدو سره مې اوښکې داسې تم شي لکه نور چې راښکاره شي په باران کې. مجروح بابا سره ناست یو، ظاهره ده چې مونږ غواړو چې مینه محبت د کلي علاقې ښکلاګانې دا تر تاسو در ورسو، تاسو مونږ له په ریوارډ کې په بدله کې مینه راګئ. نو انشاءالله هماغه سلسله کې مجروح بابا سره ناست یم. مجروح بابا خوښه دې نه چې خپل داسې مزېدار غږ لکه د نور کله په شانتې شعر کوجي فرمان. ولنه حسین صاحب تاسو چې څنګه خبره وکړه چې مینه محبت ټول ژوندانه مینه کوم چې پیسې لري موږ سره خو تشه دعاګانې دي. بهر حال زه موږ سره چې کوم دی نو دعا مې شته دی او که نور څه نه نو کم از کم غږ خو شته د چا زړه به پرې خوشحاله شي. که د ازغو په څوکو لار وي در به شمه. نو ملګرو سره به چې کوم دی نو نن یو غزل د کشور صاحب شریک کړم. امید لرم چې د عاشقانو ملګرو به ډېر زیات خوښ شي. بالکل جی قربان. د غزل کې حسین صاحب چې کوم دی نو دا یو پیغله خپل معشوق ته چې کوم دی یا خپل عاشق ته خپل محبوب ته هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي، هغه ستاسو سره شریکوم. د سروې د سنبل پشانت دنګلې ونیا راز 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 لاچی لونګلی ونیا ہے، راز 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 لاچی لونګلی ونیا و د سروې د سنبل پشانت دنګلې ونیا و د سروې د سنبل پشانت دنګلې ونیا روټي کدي غرض وینو سلور بادر لدر کما 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 دا وحد دیدن دے ملنگلے ونیا و دا وحد دیدن دے ملنگلے ونیا راز 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 لاچی لونگلی ونیا و راز 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 لاچی لونگلی ونیا د سروې د سنبل پشانت دنګلې ونیا و د سروې د سنبل پشانت دنګلې ونیا داستا سر پخوا کستا پچم کی چی اوسیگی داستا سر پخوا کستا پچم کی چی اوسیگی داستا سر پخوا کی ستا پچم کی چی اوسیگی
داستا سره په خوا کې ستا په چم کې چې اوسېږي ویریږما د دې خلکو د جنګ لیونیا ویریږما د دې خلکو د جنګ لیونیا راز 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 لا چې لونګ لیونیا د سروې د سنبل په شانت دنګ لیونیا مده پس اشنا راغله د رقیبا دیو بلنن زما په مزار پریدا اے حمزه چې سرکا دیشو لشکا راشه بس کد دنیا کاروبار پریدا ہو اب نگاہوں سے بچ کر کہاں جائیں گے اب تو ان کے محلے میں گھر لے لیا عشق کو درد سر کہنے والوں سنو جو بھی ہو ہم نے یہ درد سر لے لیا یو خلستا پزوانی کی پکشور سورکن دا 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 وخزان مخلاص ود دے قلنگ لیونیا وخزان مخلاص ود دے قلنگ لیونیا راز 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 لا چھی لونگ لیونیا راز 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 لا چھی لونگ لیونیا د سروې د سنبل په شانت دنګ لیونیا د سروې د سنبل په شانت دنګ لیونیا ها بالکل کتون کو مجروح بابا حد کې مجروح بابا هغه الله پاک ورکړی دی الله دې خوشاله ساتي بیا هم تاسو چې چرته خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ مینه وکړئ د یو بل سره مینه ورکړئ نفرتونه ختم کړئ بیا هم ډېره مننه ستاسو د کتلو تر دې دمه پورې خو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یې نو انشاءالله دا د پښتو خدمت هم دی او زموږ سره مرسته زموږ سره مینه هم دا سبسکرایب یې کړئ شیر کړئ یاران دوستانو ته په خپله هم ته خوند واخلئ چېرته چې خوشحاله اوسئ فاروق جان حسین لور کې اجازت د الله په امان